نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل المدينة الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو دی میاشت تا میاشت ربیع الاول وی پا دی میاشت کی زمونگا استاذ و خوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑے مسلمانان محبان اغوی پدی میاش کے اظہار دا محبت کئی دا خپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر نو اکثر علماء پدی میاش کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان مبارک بیانائی ولی چی یو مسلمان دا اللہ دا نبی دا شان نو دا عظمت نا خبر شی نو دا اللہ جل جلالہ دا پیغمبر سر محبت او مین سیواش او دا چاچ دا خپل پیغمبر سر مین او محبت سیواشی نو اغت بیا پا سنت و عمل کول آسان ہے نورونو د دې میاشتې د حق ادا کولو د پاره زمونږ استاد خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کلی او علاقه ته هجرت کړه هغه ته مدینه منوره وای نو داغی متعلق در تسالور خبر کوما او د دین با اندازه لګوي چې دغه کلی وطن دا دومره برکتی دی نو دغه پیغمبر به څومره عظمت والا او څومره شان والا الحمدللہ چې مونږ او تاسو د دې نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې الله راوستي هغه سلور خبرې د مدینه منوره متعلق دادي یو د مدینه منوره نمونه دویم نمبر د مدینه منوره برکت دریم نمبر د مدینه منوره ادب او سلورم نمبر د مدینه منوره اجمالی فضیلت
پیلنی خبره د مدینه منورې د نمونو په باره کې علماء د مدینه منورې 1500 نمونه ذکر کړي دي او دا خبره ته شوده ده چې کثرت د اسامیو دلالت کوي په عظمت ته مسما معنا چې د یو سیز نمونه ډیری نو هغه سیز د عظمت والای د کمال والای نو چې د مدینه منورې نمونه ډیر دي پته ولګېدل چې دا کله ډیر مبارک دی الله دې موږ او تاسو ورته بار بار بوزي نو هغه 500 نمونه کې درته صرف لس نمونه وایم هغه لس نمونه کې پہل نمبر نوم یثرب دی د مدینه منورې پہل نوم یثرب دی یثرب ورته ولي وای دا د دې وجه نه ورته وای چې حضرت نوح علیہ السلام چې کله د کشتۍ نه کوز شو او د سره اتیا کسان مسلمانان وو د بابل خار سره نږدې دوی هلته ډېره شو آباد شو هغې ته به سوق الثمانین ویل دوی کې بیا نمرود پیدا شو د ابراهیم علیہ السلام سره مقابله رااله بیا په دوی کې یو کسو د هغه نوم عبیلو هغه عبیل د دې سوق الثمانین نه هجرت وکړ دی د مدینه منورې دی ځای ته او د عبیل د پلار نوم دی عوس او د عوس د پلار نوم دی سام او د سام د پلار نوم دی حضرت نوح علیہ السلام نو د دې عبیل په دغه ځای کې زوی اوشو هغه نوم یثرب چونکه دا پہله دی کلی ته راغلی او پہله دا ځای آباد کړو زمونږ او ستاسو علاقو کې هم دا رواج دی چې څوک په یو ځای کې پہله آباد شي نو کلی او علاقه د هغه په نوم یادېږي نو یثرب ورته ځکه وایي چې دا دې ته پہله د یثرب پلار عبیل راغلی او دا کلی او دا کوری د خپل زوی په نوم باندې مشهور کړو د زوی نوم ورته یې بیا دې مسله کې اختلاف دی چې علما وایي اوس به یثرب وې کنا نو باج علما وایي یثرب بنای بلکې چې چا یثرب وې د دې نیکی کمیږي چې بیا درې کرته یا لس کرته استغفار وای بیا غنی کی پورش خو جمهور علما وای چې نه قرآنی کریم کې او احادیثو کې د یثرب لفظ استعمال لے نو افضل نم خو مدینه منوره ده کچا یثرب وی نو ګناګاری کی پینا نور افضل ادا او مدینه منوره یو زبردست تاریخ لري حضرت موسی علیہ السلام سره حضرت هارون علیہ السلام تلیو حج تتلو نو مدینه منوره باندې تیرې دو دا کلی او دا علاقې چې ولیدا نو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته فرمای دا اخیرنی پیغمبر د هجرت د کلی چې کم صفات الله پاک منگ تا تورات کے بیان کری نو ادا کلے دے اٹول صفات پکی دی
بے پکشپا وکړه دی سره یو لوی عالم او بزرگ هغه ته پریخو بیا د شپې هارون علیہ السلام د احد په غر کې وفات شو سو کوئی د هارون علیہ السلام جسد مبارک ملیکو چت کو او سو کوئی چومغ احد غر کی خخ دے خو چاہتے د روضی مبارک کی پتہ نشت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر کا لپیلا د طبع بادشاہ راغله او مدینه منوره ته چوي کته نو خپل قافلې والا ته وای آسمانی کتابونو کې د اخیرنی پیغمبر د کلی چې کم صفات ذکر دي نو خدا کله ده بے پاغي کې او زبردست کور جوړ کا او دی کی اولی بزرگو دا اللہ ولیو اگر تیوی تب دے کور کے اسے گے او خط والا ورکا کستا پا زمانہ کی آخری پیغمبر را گئے نو دا کور باغتا حوالہ کے او کستا پا زمانہ کی را نگو او رستو را گئے نو تب اخپلو زامنو تا وصیت کی اغا بخپلو زامنو تا بخپلو زامن تردیم پوری چی دا اللہ نبی راشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کل مدینه منوره تلاړ او دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کور تا ورغه نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل وی قربان تاس داسې ونه وي چې زه د حضرت ابو ایوب انصاری گاونډی ما او هغه سره ملمه مو داغه په کور کې اوسېږم وی قربان دا کور ستا دی او بیا ورته خطر ویستو وی دا درته د طبع بادشاہ جوړ کړی دی او کم بزرگی چی مدینہ منورہ کے پریخے ہو زد آغا پا نسل کیم او خطی والا ورہ دا اللہ نبی برازی کلا او خدای پاک ورطا انتظام سمر مخ کے برابر کا کوری والا جوڑ کا بیا رستو دا قید و جہان دا پلار مبارک نم دے عبداللہ رضی اللہ تعالی داغد پلار نم دے عبد المطلب داغد پلار نم دے ہاشم دد خپل نم عمر دے ہاشم ورته لقبن وئی ہاشم چاہتا وئی چې سوک روٹی ماتای په یو کاسه کې یو تال کې او پاغي باندې خوروا چي نو هغه ته به هاشم به د انتهایی سخیو نو حج ته به څومره خلق مکه مکرمه ته راتلو نو د یو لنګر جاری کړو روټۍ به ماتول او پاغي کې به خوروا چولا او ملمنو باندې به خوراک کاو نو د دې وجه نه ورته هاشم وای د ډیر اوخيارو اهل مکه ورته رااله سیب تاسو ډیر عقلمند او اوخيار یای او تاسو ته د مکه مکرمه پته ده چې د دې ځمکه فصل نه کوي او دا سیدم الله دې مونږ او تاسو ورته بوزي مکه مکرمه ځمکه چې د نوغه شاړه ده او کانی دی پکې شګه ده افصل قابل نه وای مکه مکرمه ځمکه فصل نه کوي او من په هر چیز کې بلته محتاج یو نو کدا سی تنظیم دې برابر کا اوی ډیره خدا ډیره قلمند او خيارو هغه داسې چلو کا
چې په دې ملکونو باندې وګرځېده، یو تجارتی سسٹم برابر ک، یو قافله چې دا قافله به د مکې مکرمې نه روانېږي، یمن ته او شام ته او روم او فارس ته او مدینه منورې ته به ځي. په دې لاره کې چې څومره قبایل دي دوی سره به ملاقات کوي، او په هر قبیله کې به بازار لګي. نو دا تجاران بس سيزونه الی او سبا خرڅای، نو دا د خوراک سيزونه به د قافله والا سره بدلیږي را بدلیږي. دا قافله به کال کې یو ځل تلو بیا به واپس کېده. یقینا هغه سیستم ډیر کامیابو چې د مکې مکرمې نه به قافله ووته او یو قبیله کې به سیزونه واغسته او خرڅ به یې کړه، نو سامان به سره جمع شو. بیا بلې قبیلې ته چې دا قافله به مکې مکرمې ته راتله، دوی سره به په دې قافله کې هر څه موجود و. نو مکه مکرمه کې بیا هر څه میلاوېده. اوس هم الله پاک دې مونږ او تاسو مکې مکرمې ته بوځي. په یخ جمي کې رونو انګور میلاوېږي، خربوزې میلاویږي، چې څه شی غواړئ پکې شته. بیا داسې چلو شو چې دا قافله به غلونو لوټ کوله، ځکه د یو علاقې نه بل علاقې ته بچې قافله تلنو په لاره کې ډېر شاړې وي، دشتې وي پکې، نو غلو وي چې اوس موقع ده، نو قافله به یې لوټ کړه. نو بیا دوی هاشم صاحب تراله چې صاحب قافله خو خلق لوټ کوي. نو ډېر هوښیار او عقلمندو نو تاڼې او چوکۍ جوړې کړې، او هر قبیلې والا ته به وي چې تاسو به دومره تاڼې او چوکۍ جوړوئ، او دا قافله چې ځي نو د یو تاڼې والا به دا قافله سپاری په بلې تاڼې والا باندې، اب سپاری په بلې باندې، داسې انتظام جوړ کو بیا به دا قافله واپس راځي. دا اوس چې ځای په ځای باندې تاڼې او چوکۍ دي، دا د هاشم صاحب ایجاد دی. ګورئ اوس هم چې د حکومت یو لوی شخصیت یو افسر زی، نو یو تاڼې والا و سره شي پولیس، نو بلې تاڼې والا ته اسپاری، نو داغې نه بلې ته اسپاری، داسې نظام روان دی. نو هغه افسر هغه مشر خپل ځای ته محفوظ ورسیږي. دا اصل کې دا قید و جهان د نیکه مبارک د هاشم صاحب ایجاد دی. ګورئ نو په یو قافله کې دا هاشم صاحب روم ته راغی، چې روم ته لاړو نو د رومي بادشاہ سره نجومیانو او کاهنان د ډېر زیات ښایسته، د دې مخ نه به یې داسې شغلې ختي. نو هغه نجومیانو د روم بادشاہ ته وی دا قافله کې چې دا هلک ځوان راغی، وی د دې مخ ته خیال دی څومره ښایسته دی او رڼاګانې کوي. وی دا د ده رڼا نه ده، ګورئ دا د آخري پیغمبر رڼا ده، داغه نور دی. د دنه به یو زوی پیدا کیږي، هغه به آخري پیغمبر نه، هغه نه بیا یو زوی پیدا شي، هغه به د آخري پیغمبر نه، چې داغه نه یو زوی پیدا شي اب آخري نبی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتک داسې چرچا وا چې نبی او آخر زمان برازي. نوې ته ول د خپل لور په نکاح ورکړه، نو ستا لور به د آخري پیغمبر په نیاګانو کې راشي په نسب کې، نو فخر به تا ته بلو شي. نو هاشم صاحب د روم بادشاہ راوغوښته، ورته وایي تا ته پته ده چې زه یو مضبوط بادشاہ یم، ډېر بادشاہان مانا لور غواړي خو څه نه ورکو، خو تا ته زه خپله لور په نکاح در کوم. هغه ورته وی نه،
زستا د لور سره نکاح نه کوم. ډیر اصرار ورته وکړه، وزارت بدر کم، بادشاہی بدر کم، حصہ به پکې در وای نه. بیا په دغه قافله کې هاشم سے مدینه منوره ته راغی. مدینه منوره کې بنو نجار یو قبیله وا، نه پاغه کې واده وکړ. نه بیا د اسخر سره چې زوی پیدا شه عبدالمطلب سے بے اسخر توی زبلار سم مکی مکرمه تا. نه بیا د مدینه منوره نه دوی بهر راوته. نو پلار کې بیا هاشم سے وفات شو 38 کال عمر کې. بیا د هاشم سے بیبی او عبدالمطلب سے واپس د پلار کور تلاړه. بیا چې اغل ویشنو بیا مکه مکرمه ترال. علماء وای د الله نبی ته هجرت بکله کوي او پیل نه مدینه منوره کې ورته ماماګان او خپلوان او رشتہ دار برابر کړ. نو نبی رسول صلوات و سلام زکوي چې بنو نجار زما ماما خیل دي، دا زما قوم دی. نو د مدینه منوره پیل نوم یسرب دی. دویم نمبر نوم د مدینه منوره دارالایمان دی، د ایمان کور. او دا سیدم کمنګ او تاسو ته د ایمان ملاو دی، دا قسم دی د مدینه منوره نه راغله. کمنګ او تاسو مسلمانان یو، دا د مدینه منوره برکت دی. دریم نمبر نوم د دې د قلب الایمان، د ایمان زړه. قسم دې چې یو سړی مسلمان وي او په زړه کې د مدینه منوره محبت او مینه نه وي، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. دا د الله د نبی د هجرت کله ده او د مدینه منوره صحابه د الله د نبی سره او د الله د نبی د صحابه سره چې کومه مینه کړي د لاسوک به کوي. سلورم نمبر نوم د مدینه منوره عذرا ده. عذرا دا مانا چې بالکل سالمه، الله پاک به د کافرانو د حمله نه بلکہ حضور وی د دجال نه به محفوظ ای. مدینه منوره ته دجال هم نشیتله. پنځم نمبر نوم د مدینه منوره محسنه ده. محسنه دا مانا چې خپل خو اسم خسته ده، چې څوک مدینه منوره ته لاړ شي الله یې خسته کوي. په شام کې یو يهودیو هغه تورات تلاوت کو، نو يهوديان د تورات تلاوت چې کوي نو د هفته په ورځ کوي. نو چې د هفته په ورځ د تورات تلاوت کو، نو د اخیری پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم نو مبارک ولید. نو د يهوديان خدا الله د نبی سره ډیره دشمنی و. نو هغه ځای کاغذ وشلو، اله خو زموږ دشمن دی. او د ډیرې غصې نه تورات ټپ کو بره تحقیقي خود وی نه کوم تلاوت. نو بل هفته را واغست. نو بیا پکې دو ځای نمونه نو بیا وشلو او د ډیرې غصې نه بره بیا کې نو بل هفته را واغ. نو بیا پکې څلور ځای نمونه نو د چې بیا شلو نو غیبانه आवाज ورته راغی، ورته وی د الله بندا کدا زل دې مشلو الله پاک با د تورات په هر پاڼه کې د خپل محبوب نوم اولی کې محمد صلی الله علیه وسلم. ورونو پهله دشمنو خو چې دا आवाज واورېده نو زړه کې یو انقلاب راغی. د اخیری پیغمبر محبت زړه کې راغی.
فوراً اغنم خکل کا تورات کی خود او خپل عالم تلاړه ورتوي محمد صلی الله علیه وسلم چرته دے اغوی پدسکے دا خو زمون دشمن دے وی ٹک دا پہلا می دشمنو و قسم دے اس راتا دا ټولو کائناتو نگران دے اس میں محبوب دے ورتوی که خامخا ورتزی نو دا مکی مکرمی دے و مکہ مکرمی تلاش دے رونو دا شام نرا روان شا پیاده ستڑ استومان اور آمن دے وی محبت یو جدا سیز دے دے مکی مکرمی تراغے چی مکی مکرمی تراغے تپوسیو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرتا دے ویا خودی کلی نہ ہجرت کڑے مدینی منوری کے دے نہ مکی مکرمینا مدینی منوری پوری سلور نیم 100 کلومیٹر فاصلہ او دمن ڈکڑے دمے نہ ڈکڑے تردے پوری چی مدینی منوری تراغ خپے مبارک پر سیدلی دے وین تیروانی دی فوراً پا مسجد نبوی ورغے چوے کتا مسجد نبوی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو دمر خیستاو دوے کدا دا اللہ پیغمبر دے ورطوی السلام علیکہ یا رسول اللہ اگا ورطوی ملمے ویا ویدہ اللہ پیغمبر دے ندے لی دلے وینا ویزد اللہ پیغمبر نیم دا اللہ دا پیغمبر یو خادمم ویسا شد اللہ پیغمبر وی اغو وفات تے او دغه روزه مبارکه ده دی ورغه د الله د نبی روزه مبارکه ته ودرېده او دعا کوي ای زما ربا پهله به د زما پزړه کې د دې نبی محبت نه اچو بیا چې دی واچو نو زما ربا ما ته به د خپل محبوب خودلو خو چې زما نظر د الله د نبی په چهره باندې اون لګیدا نو رب کائنات زما روح والا چغه کړه را پریوتی د وفات ادمرا څوک چې مدینه منوره کې اوسېدلی دي او مدینه منوره سره چا محبت کړي الله ډیر خیسته کړي دی وره صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ہجرت پلار کې را روان دي خو چې کله مدینه منوره ته ورسېد دومره خیسته شوی چې د مدینه منوره خلکو ته پته نه لګېدله چې کم د الله نبی دی او کم خادم دی نو دی پوه شو نو صادر مبارکی د الله په پیغمبر باندې سورې کا چې خلکو ته پته ولګي چې زه خادم مودا مخدوم دی نو مدینه منوره په خپلم خیسته ده څوک چې پکې اوسېدلی دی او تعلق یې ورسره دی هغه الله خیسته کوي شپږم نمبر نوم د مدینه منورې هغه طیبه ده طیبه معنا پاکه وم نمبر نوم د مدینه منورې دار الهجرت ته د رسول الله مبارک د هجرت کور اتم نمبر نوم د مدینه منوره دار رسول الله ده صلی الله علیه وسلم د الله د نبی کور او نهم نمبر نوم د مدینه منوره هغه حب رسول الله ده د الله د نبی محبت حضور وی زما د مدینه منوره سره ډیر محبت او لسم نمبر نوم دا مدینه منوره ده الله دې مونږ او تاسو ورته بار بار بوزي او الله پاک دې راته د مدینه منوره دیدار نصیب کړي رسول الله مبارک فرمای زما امتیانو مدینه منوره پس خبرې مکوي دا زما د هجرت کله ده دی مال پناه را کړی دا او اهل مکه پس خبرې مکوي دا زما وطن دې نه په خپکیږم
څوک چې مدینه منورې ته تللی دي او الله پاک دا غزه محبت او مینه ورته نصیب کړی ده، قسم دې کدا غوی بل ځای یادېږي دی وی چې زه تللی وی مدینه منورې ته. یو عالم تللی و مدینه منورې ته، د علماء عجیبه شفقت او مهربانی. یو ماشوم پکې ولید وړوکې، هغه دا پړشټکي او دا سیزونه راغونډول، دې په ډېر زیات خفه شو. ورته وایي ماشومه ته دا ولې دا سیزونه راغونډې؟ وایي صاحب فقیران او مسکینان دا راغونډوم او په دې باندې د رزق مسئلې په حل کوم. دی ورته وایي ما سره هندوستان ته نه ځي، زه به ډېره تنخوام در کوم او سبق به م وی او د دې مزدورۍ نه به خلاص شي. هغه وی ولې نه؟ خو پلار سره به مشوره وکړه. د پلار سره مشوره کړې نه، هغه وی زه بچیه لاړ شه. د سار وختي راغی، د عالم ته وایي چې زه ستاسو کلي ته لاړ شم، نو ستاسو کلي کې به څه؟ ورته وی زمونږ کلي کې به دا میوې دي، دا میوې دي او باغونه دي، بازارونه دي، زبردست د لوبو ځایونه دي. هغه ماشوم ورته وایي ستاسو په کلي کې دا شنه روضه مبارکه شته؟ هغه ورته وایي دا روضه نشته. وی زه داسې کلي ته نه ځم چې پای کې دا روضه نه وي. ماله دا پړشټکونه غونډول او ما د پاره دا سوال کول ښه دي د دې نه چې زه داسې کلي ته لاړ شم چې په هغې کې روضه مبارکه نه وي. محبت هغه جدا سیز دی. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د مدینې منورې محبت واچي. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا قید و جهان د وفات نه بعد شام ته تلو، وی نه راځم مدینې منورې ته، دا الله نبی پکې نشته. نه یو ورځ ورته حضور راغی خوب کې، ورته وی بلالا ما هذه الجفا، دا څومره زبردست جفا را سره کې، مدینې منورې ته ډو راځي نه. بلال صاحب خو چې د خوب نه راویښ شنو را روان شو چې د الله محبوب غوښته، تر دې پورې چې مدینې منورې ته راغی. د مدینې منورې صحابه او عام مسلمانانو ورته وی بلالا ته به موږ نن اذان کې، تا به د حضور په دور کې اذان کو، نو اذان وکړه. بلال صاحب ورته فرمایي وی زه اذان نشم کولی، ما به چې کله اذان کو د الله نبی به د روضې مبارکې د حجرې مبارکې نه راووته، زما نظر به په حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې د الله د نبی په چهره لګېده. زه اذان نه کوم، ډیر زیات اصرار یې وکړی نه کوم. امام حسن او امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ورته راغله چې زمونږ مور مبارکه فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا او مونږ وایو چې خامخا بانګ وایا. بلال سے پاسې د اذان کوي، الله اکبر الله اکبر. څومره د مدینې منورې خلک چې د کورون لرو وته منډې کړې، وی چې بلال راغی دا اللہ نبی بمرازی. بلال رضی اللہ تعالی عنہ با چکل اذان کو دا اللہ نبی با مسجد نبوی تراتا، نن چې د بلال اذان ووریدل شو دا اللہ محبوب برازی. بلال سے توئی تو خو اذان کې خدا اللہ محبوب چرتا دے، خوش اشہد ان محمد رسول اللہ تورسیدو. بلال سے برا پریوتی دو بیهوش او بیا د مدینه منورې نه واپس لاړ. رونو الله پاک دې مونږ او تاسو بار بار ورته بوزي. مدینه منوره د الله د نبی د هجرت کله ده او دومره مینه ده پکې، دومره محبت ده پکې، که تاسو ولید د مدینه منورې محبت حیران بشئ.
یو ورځ ما خوستن زلاړم د رسول الله مبارک روضی مبارک ته الله دې مونږ او تاسو ورته بار بار بوزي. نو 9 بجو کې د زنانو نمبرې بیا سړی بندای نو د ریاض الجنت سره دی خوا گیټ ته دی گیټ ته چور رسیدو आवाज یو کو چې واپس شي د زنانو نمبر ده او دا سه زیو چې بالکل بس اخیری د ټولو نه اول زو مدینه روضه مبارکه تا نو ما ته لا سونی او چې نه بځي نو زما زړه کې ډیره ګیله رااله ما وی د الله محبوبا څومره لري زین راغله پاکستان نه رااله او دلته مې روضه مبارکه ته نه پرې دی ما لا خبره زړه کې ختمه کړې نه و چې هغه پولیس وای راځي رونو آلته چې سغواړي فوراً ملاویږي غره ا جنت ته الله دې مونږ او تاسو ټول بار بار بوزي او الله دې د خپل محبوب سره مینه او محبت سیوا کی نور خبره به ان شاء الله بیا کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.